أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العالمین قرآن شریف کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا غټول امت دی اعلان کړی. اللہ فرمائی کہ په حضور پاک باندې خاص رحمتونه را لېږم او زما فرشتیم نبی علیہ السلام د پاره خاص دعاګانې کوي. نو اے د ایمان خاوندان، تاسو په دغه پیغمبر باندې درود شریف ووایئ. درود څه شی دی؟ صلات عربی کې ورته صلات وایي او د صلات موږ طالبانو ته په دې کتاب الصلات کې ډېرې معنی کوي، خو دلته د ټولو علماو په نسبت باندې د ټولو علماو په نسبت هیڅ اختلاف نشته. د حضور پاک په حق کې د یو خصوصي رحمت دعا ده. اللهم صل علی محمد، یا الله په حضور پاک باندې یو خاص فضل او خاص رحمت نازل کا. اغا رحمت اغا فضل چې ستا د شان سره مناسب. بس دا ډېر لویه خبره ده. یو سړی چې هله ورشي او ماله ما سره امداد وکړه، نو که هغه هوښیار نو هر سړی د خپل شان مناسب امداد کوي. ډېر مالدار سړی دی او ته ورغلې او تا ته مدد وغوښته او تاله مثلا یو 15 روپۍ 10 روپۍ درکړې، هغه 10 روپۍ څوک نه قبلوي، 15 روپۍ څوک نه قبلوي، او چې بار راوځي نو یو 80 زره کندل به پسې مونږ ورغلو چې دی به مونږ سره ډېر امداد وکړي، ځکه دا خو ډېر مالدار سړی د هغه د شان مناسب. نو مونږ له ایله بیله 10 روپۍ راکړه. نو د الله شان د هغې خو څه انتها نشته، او الله په دې خوشحالېږي هم چې د رب العالمین نه سوال وکړي او د الله نه وغواړي. نو صلات درود شریف کې مونږ په پښتو کې ورته وایو او اردو کې مو ته درود پاک او درود شریف ویل کېږي. دا خو زموږ اصطلاح ده. د دې نه د الله هغه خاص رحمت او کرم او فضل مراد دی چې د الله د لوړ شان سره مناسب دی. ګوره د پیغمبر مبارک چته د یو پیغمبر متعلق دا نه دی راغلی چې زم د ده په حق کې دا کار کوم، زما فرشتې دا کار کوي او تاسو دا کار وکړئ. دا د رسول الله مبارک اشاره. دې وجه نه علما لیکي چې یو ځل په زندګۍ کې په حضور پاک درود شریف ویل دا فرض دی. د دې ایت نه معلوم یو ځل به خامخا وي، که چې ونه وي نو ګناهګار پاتې شو. او که په یو مجلس کې د حضور پاک نوم واغېستلی شي، دوه نومونه دي، یو وله نکاح ښودی دی، یو مور محمد او احمد. نو که محمد او احمد په یو مجلس کې واغېستلی شو، د خاص نومونه دي، نو په هغه مجلس کې یو ځل درود شریف ویل د جمهور علماو په نزد واجب دی. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اخیستی شي، نو په لومړي ځل واجب دی او په دویم ځل او په دریم مستحب. او که د پیغمبر مبارک صفت ویل کېږي لکه نبی الله یا رسول الله، داسې الفاظ د الله نبی د الله رسول، نو په دې درود شریف ویل په نزد د اکثر علماء مستحب. بیا زموږ امام طحاوي او ډېر لوی عالم دی، هغه وایي چې دا صفت بار بار ویل کېږي نو هر ځل به پرې وایي. او امام کرخي کې دا خبره د هغه راجحه ده، او نه په یو ځل ویل پکار دی. خیر دی که بیا هم ته وی نو بهتره څه بده خبره نه ده.
نو درود شریف ورونو پر رسول الله مبارک ډیره زیاته فایده رسي چاته ما ول په مصنف د ابن ابي شيبه کې دا زموږ د حدیث یو کتاب دی هغه کې یو حدیث دی رسول الله او مضبوط سند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خپل امت ته اعلان کوي صلوا علی فما صلات وای صلوا علی فما درود وای رسول الله مبارک فرمای فان الصلاه علی زکات لکم وی چې تاسو فما درود وای په دې درود ته د ګنا نه پاکه فان الصلاه علی ستاسو درود شریف فما زکات لکم دا ستاسو د پاره د ګنا پاکواله وګوره فائدې چاته ورسېدل موږ رسول الله مبارک له خدای الله کوم مرتبه مقرر کړی دا خدا دا غي نه خطه ولا مرتبه نشي زیاتول او فائدہ ما درو مثال داسې دی لکه سړی دی دیوال ته ټار چوي بیټری نو دیوال په بیټری سره اگر انا واپس زما په مخرا ورځي کلار ته ټاچو هم د لار په بیټری سره هغه واپس رڼا ما ته را مخکېږي او ما ته لار کولاوي نو درود شریف ورونو ډیر زیات د فضیلت شي او کده اونوي په حضور پاک نو ګوري تبیم ډیر ده یو حق دی رسول الله مبارک پمو زمونږ د ایمان زمونږ د اعمال د ارسل چا د برکت دی دا د نبی رسول الله په دنیا ته دین راغلی او دا مشقت او تکلیف نه وی تیر کړي او دا دعوت د اسلام نه وی چلولې خدای چې مونږ به کوم بت تسجې کړو زمونږ په دې وطن کې څومره تیر شوي دي نو دا د بت مت خلق تیر شوي داړه کندرات چې څومره ګوري نو بوتان پکې راوي دلته مشرکانو په خویندوانو بوتانو دا خود حضور پاک برکت سبق مهنت وکړو نو الله یو لوی ډله د کافرانو مسلمانانو کله صحابه وته بیا اقا صحابه په دنیا خوارې حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شوی او د حضرت عثمان رضی الله عنه اخیری زمانه کې بیا صحابه وړېدلې زموږ د طرف ته او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه د حضرت علی اخیری زمانه او د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه په دې پکتیا وته وی دا د خوست علاقه په دې باندې صحابه راغلي دي د ټل په طرف باندې او بیا خواره شوي دي صدا اوس چې ورته بنو او کرک وی او سو په کوهاټ باندې راغلي دي پېښور او په پېښور کې دلته مضبوط جنگ شوی دی او دا اصحاب بابا چې ورته وی سنان رضی الله عنه د نوم سنان ابن سلمہ ابن محبق دا پکې شهیدان شوي او بیا دعوت الی الله چلیدل او پښتون هغه قوم د چې ټول په ایله بیا دوی اسلام او ایمان قبول کړي ټول په شریک نو ګوره دا دغه صحابه برکت دا نه راغلي موږ سجدې کفر ته بوتانو ته کولې او د صحابه ایمان د چا برکت دی د محمد مصطفی صلی الله علیه نو پکار دی چې دونه احسان څوک چا سره وکړي هر جزاء الاحسان احسان چې موږ هم څوک یو ځل حضور پاک دا منبر باندې په دې ومبه په باندې ودرېد او آمین چې په دویمه پوړې ته وخت بیا وی آمین او چې درېمه ته وخت حضور پاک په درېمه پوړې کې ناشته موږ په دې میانس کې نو هغه په درېمه کې ناشته نو بیا وی آمین نو صحابه ته تاسو کوئی حضرت تاسو درې ځله آمین وې دا دعا چا وکړه او آمین تاسو څنګه وې چې په دې ومبه پوړې مخ پکې خدا نو جبرئیل علیه السلام را وی ماته وی چې د چا مور او پلار جمدی وي دی به مضبوط خدمت کوي او کدونه خدمت ولو نه چې ځان په جنت ته ورسي نو رغما ان فرج خدای دې دا سړی هلاک ما وی آمین نورو د مور او پلار بدا سه خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسي او کدا سه خدمت ته ونکو نو خیره چا کړی دا حضرت جبرئیل آمین په جا ویلې دی حضور پاک نو سمو خیال دی چې دا خیره بنه قبلي او په جمعات کې ویل شي وی چې په دویمه پوړې مې قدم کې خود سوي نو وی کدا چا باندې د رمضان میاشت رااله او دون عبادت ونه کې ځان پاللو بخي د پوزه دې ککړ شي په خاورو کې دې هلاک شي نو ما وی آمین نو دین علماء سمعلومه چې د رمضان په میاشت کې به دون عبادت کې ځان په خدای وبخي
او که داسې دې ونه کړ نو خیره کړې د حضرت جبریل علیه السلام او آمین پې ویلې د حضور پاک د دې نه خطرناکه خیره بله نشته او چې درېمې ته ختم وي رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیه چې کم انسان په مخ کې د ما دې ټکي کې غرض دی د حضور پاک چې کم انسان په مخ کې د ما نوم واغشتی شي او دې درود ونه وي دا د خدای هلاک نو خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې د هغه نه بهتره فرشته بله نشته وحی به یې راوړه قرآن یې راوړی او سردار ورته وي د فرشتو او آمین چا ویلې د حضور پاک او په کوم ځای کې په جومات کې نو د دې وجې نه علما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشتي نو مونږ ورباندې درود شریف ووایو فائدې نور هم ډېرې زیاتې دي مشهور حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حضرت ابو هریره وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرا چا چې ما باندې یو ځل درود شریف ووي الله به لس کرته په د درود وایي اوس ګوره صلات معنا ما وکړه یو ځل چې تا درود بعض علما وی صلی الله اذا دعا ده د حضور پاک یعنی لس کرته دې په درود وویل شي او راجح قول دا چې نه دا خبر ده حکایت ته نو معنا څه چا چې یو ځل په پیغمبر مبارک درود وي نو الله بلس کرته په دې انسان خپل هغه رحمتونه نازل کړي د خدای د شان سره مناسب د درود معنا مې د توقی دغه وکړه او حضرت دا یو خبر ذهن کې واچوه رسول الله مبارک یو کتاب د مسند د ابو یعلا مسند د ابو یعلا نو د درود دا خبره مې کته غي یو ناشنا حواله را یو ډیره ناشنا حواله را په مسند د ابو یعلا کې د رسول الله مبارک حدیث ته سند د حسن د درجه طالبان په کوي یعنی عمل په پکار وي چې دو مسلمانان یو بل سره یو ځای شي دو مسلمانان په یو بل سلام واچي مصافحه وکي یوم درود وي بلم درود وي وی لاس به یو بل نه نی جدا کړي دی به یو بل نه نی جدا شوی چې مخ کې رستو ټوله ګناه بوله خدای مو څومره زبردست خبره معمولی شي دی او دونه لویه خبره او بیا حضرت په ترمذی په دې سننو کې یو حدیث دی او په نورو کتابونو کې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه دا په صحابو کې بهترین قاری حضور پاک فرمای اقرأکم ابی پتاسو کې خپل قاری حضرت ابی ابن کعب رسول الله مبارک لراغه نو ورته وی دا الله رسوله ز څومره درود شریف پتا وې لکه یو مجلس کې ناست څومره ټیم پتا درود وې هغه ورته وی ستا خوخه وی دا الله رسوله وی که زه نیم وخته له درود ویم نیم وخت نور څه اعمال کوم بیا به څنګه وی خیر ډېره ښه ده خو که دین ان زدت فهو خیر که دین زیات کړه وی دا به ډېره بهتره وی ښه که زه 2/3 2 وخته تاله درود شریف ویم یوی سه نور څه معمولات ویم بیا به څنګه وی ښه ده خو که دین زیات کړه نو بیا ډېره ښه او بس وی دا الله رسوله داسې به کوم اجعلو لک زوی خپل د دعا ټیم به ټول ستا په درود تیر د خپل دعا ټیم به ټول ستا په درود لکه زه باړو ځان له بخښنې سوال زما چې څه غمي فکري اباړو غواړم د خدای نه چې رانه لرې ما ته چې څه تکلیفي اړو ویم به نه چې رانه لرې کې مثلا د دې خبرې مقصد دا دی که ما ته څه بیماري وي اړو ویم به نه چې لرې بس اجعلو لک سوا طول وقت د دعا بزم تعالی لکو حضور پاک و تصوح وی ایزان تکفا هموکا بس اس خبر نشتا وی پا دی وقت که ستا سمر غمون دی طول بختم شي و یغفر ذنبک گناه به دې غونډه معاف شي نو ته به د خدای نه ګناه معاف کېدل غواړې که نو الله خو ستا په اړه خبردار دی او چې څه غمونه دي د ستا په زړه کې الله علیم بذات الصدور دی دله ټول غمونه او تکلیفونه او بیماری چې ستا اړه کې پرتې دي چې دا بیماره غزنه هر څه ختم
نو درود شریف داسې یو شی زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو علامه یو مولانا صاحب لیکلی دی دلائل الخیرات ورته زمونږ دا بزرګان دا صوفیان پیران صاحبان او د عالمان خلقو ته هغه دلائل الخیرات وایي هغه ټول درود شریف دي مصنف لیکلی او د ورځې جدا جدا حصه ده چې د ګل پر ورځ به دا وي د نهې پر ورځ دا د چهارشنبې پر ورځ دا د زیارت جمعه د هرې ورځې خپل درود شریف دي اوس هغه لیکي د دې کتاب په سر کې د هغه چې کوم اصل نسخه ده وی دا کتاب مې ولې ولیکه د حضور پاک د درود شریف وی یو ځل په لاره روان وم او په یو ځنګل کې ورلم پخوا خو دا پیاده مزلې وی تږې چې تږې شوم هېڅ د اوبو درک نه لګېد وی چې ومې کتل یو جینۍ د شپونکۍ ده ګړې چیلې سر وکړ هغه جینۍ باندې مې نظر پرېوت مې دې نه تپوس کوم ماشومه پوټې نه ځکه چې دلته دا ګړې چیلې سرې یا به دې سره وبي او یا به ورته اوبو ځای باندې ورله ما وی بچې اوبه نشته تا سره وی دغه کوي له ورشه وی خوشحاله شو چې کوي له ورلم اوس مې وکتل د کستاسو خیالي په دې غرونو کې په دې شاړو علاقو کې په کوي کې اوبه ډېرې زیاتې ښکته دوی ډېرې جوړې چې مې وکتل اوس په کوي کې لاندې بلا اوبه دي خو جوړې او بورقاړو شته ما ورته ویل چې بچې دا کوي کې خو اوبه شته خو بورقا په سره وباسه وی دله راوباسه ما وی بچې راله که نه تږې ما دا خیال و چې د دې سره به خپله رسۍ به یو بورقه به ابه ښکته کي ما له به اوبه راسي وی چې هغه ماشومه څنګه راله او کېناسته د کوي په غام یو څه ټکې او یو چوفې کړې چې چوفې کړې وی اوبه را روانې دي ډکې شوې د الله قادر الله قدرت ته په دې کې هیڅ شک نشته اوبه د لاندې نه زیاتېږي دا چینه خو د په ځمکه کې الله پې اوبه راوباسي زیاتېږي او د کوي سر ته اوبه راورسي او زه حیران یم چې خدای دا خوب یې نم که رښتیا دي چې اوبه رالوي باباجي سکه اوبه بس ښه مزېدار سر له رایې لکه څه چې دغه سیند په غاړه باندې ناست د سیند غلا بیا هم ښکته بلکل بس ما په لپو لپو اوبه راواخېستې او اوبه مې وڅښلې وي باباجي نور ما چې بس وشو کار وی راغی هغه ټکې بیا وې اوبه بیا واپس روړو لاندې دې خپل ځای له ورسېد ماشومه مې راونیوه چې بچې څوک یې انسان یې فرشته او که پیری وی نه زه خو انسان یم د انسان لورې زه خو څه پیری نه یم دا دې سوچه څه چل وکړه څه جادو دې وکړه که څه چل دې وکړه وی نه باباجي جادو مادو نشته خو یو دل په لاره روان وم یو ملا صاحب تقریر وی په هغه تقریر کې وایي چې چا ته څه قسمه ضرورت پیښېږي نو درود شریف ته وایي نو الله به هغه پوره کړي وګوره د حدیث دغه الفاظ چې ما راته وختي کم وایي چې کوم مشهور حدیث دی چې حضرت ابی ابن کعب ته حضور پاک فرمای او ته ټول وخت تعالی دعا کوم نور بس اوراد او ځان له دعا بچو له خزل اس بنوي نو غم بدیم ختم شي او ګناه بدیم غم دام دي چې سړی تګي شي او عزت تګي او الله مال او بو نو چې الله بدر کې دام غم ختمې دي وی ما ته وی چې هغه سړی وی چې هغه ملا صاحب چې درود شریف وایي ټول ارث به دې پوره کېږي نو باباجي زما ته خو چې کلم څه مشکل پیښېږي نو زه درود شریف وایم نو الله مې مسله حل کوي دقه نو درود شریف ووایي نو ته ولیدې چې اوبه سر ته راغله او بیا مې درود شریف ووایي نو اوبه ویښله دومره لوی برکت د درود شریف او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ما هغه واقع پسې وګرځېدم نو هغه ځای مې وله پیدا کړه چې هغه واقع په کوم ځای کې لیکلی شوې دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې لیکلی احیاء العلوم دا ځکه وایم چې بعضې وخت خبرو کوم ډېر خلک وایي دا تا رقم دی نه کړی بیا ټلیفون وکړې احیاء علوم کې درود په باب کې امام غزالی احمد غزالی لیکلی یو سړی په لاره حج قافله کې د پلار سره پلار هغه یو ځای ته ورسېدل هغه ځای هم ښودلی دی خو ما نه یېر چې هلته ورسېدل دا پلار یې ناجوړه نو پخوا خو پیاده قافلې کوخانو پاسونو پاتیانو په دې به خلک فخرو وی چې هلته ورسېدو زما پلار ناجوړه دا سړی
چې بیمار شو بس نور د تلو قابل نو قافلې والا چې څه وس کېده زما د پلار علاج یې وکړو خو نور پکې هغوی نه وي چې داسې کار دی وروړې خفه کېږم مونږ نور نه شو ایساری ځکه چې دا خو مونږ حج له ځو او پیاده سفر دی نو حج به رانه شي ټایم به رانه تېر دی نو بس ته پیشه او پلار دې پیشه او پلار دې علاج کوه بس دوی رانه لاړ وی ما دا خپل پلار تیمارداري کوله چې د دې پلار علاج وکړم خدای پاک یې ښه کړي خو پلار مې مړ شو غریب برابر چې مړ شو صحرا ده داسې لاره ده کلي شته نږدې خو صحرا ده لاره ده ما مې په پلار د پاسه څادر واچو ډېر زیات خفه چې خدای زما پلار روان و حج او په لاره راته مړ شو چې نه کور ته وړی شم دا به زه نو خلک داسې کوي ما بیا د پلار د مخ نه چې هغه څادر اوچت کړ نو د پلار شکل مې بدل شو مسخ شو د خر شکل ته یو نو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا د دې امت نه مسخ ختم کړی دی خو د امت من حیث الامت نه یو دوه مسخ کیدی شي علما لیکي خو ټول امت یا اکثریت یا یو کلی یو قوم به شکل نه بدلي یو کس نه بدلېدی شي په دې کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم څه بعضې واقعات لیکلي په علمي کشفول او شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه دا د حضور پاک د معجزاتو په باب کې د مسخ څه بعضې خبرې لیکلي په شرح حاشیه د مشکات اشعة اللمعات وی د پلار مې مخ بدل شو بس ما پې د پاسه څادر واچو خو ما چې په پلار څادر لاوله چو که نه لاوله دا خبره ما نه لږه مختصر چې مې وکتل نو پلار مې مړ شو نو ما پې څادر واچو نو زه لاړم چې ورګدې نږدې کلو کې څوک وګورم چې راشي یو زما پلار ما سره ولاړ کفن پې واچي جنازه پې وی لاړم نږدې کلو هغې پسې اعلان مې وکړو چې خدای مبخه مسافر یم حج د روانو پلار را سره او پلار مې مړ شو د مخامخ ځنګل د دې لارې په غاړه پروت دی د خدای خاطر وکړې ما سره راشي زما د پلار چې څه تکفین او تجهیز دی غسل کفن جنازه قبر قرار کلي والا ښه خلک ویم او د مسافرو اصل خلک قدر کوي وی ځه پلار سره کښېنه همون درل چاره او ارس رالو ارس څه نه ته بېغم اوسه وی چې رالم او د پلار دا مخ مې وکړ د خرګر دی بس داسې ویرېدم هیبت راغی چې خدای دې خلکو ته به څه خلک وایي چې خر نه دې راوستو خخولو لو کې انسان دی دا خو زما غټه رسوایي ده وایي په ما دومره هیبت راغی چې په ما بېهوشي راشي دغه بېهوشۍ دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کینه وی ما ته وایي چې ولې ما چې دغسې د الله رسوله پلار سره مې دا لوبه وی کم دی مې دغه څادر چې مې اوچت کړ وی حضور پاک پې دا خپل مبارک لاس راخ کړ چې راخ کړ د پلار مخ مې بلکل واپس هغسې ټیک شو د هغې نه ښکلی شو او چې دا مې وکړ زه راویښ یو مینه ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ چې د الله رسوله ته چا خبر کړو څنګه راغلی او دا ولې دا رسول شو وی هغې راته وفرمایل چې ستا پلار ډېر ګناهګار او یو خاص ګناه کوله نو الله غصه شو نو نشان عبرت د خدای پاک جوړ خو ستا پلار کې به یو کمال و ده به روزانه درود شریف وی او یو فرشتې به هغه درود شریف ماله راوړل او بالکل د حضور پاک مبارک حدیث کې من صلی علی عند قبری سمعته چې څوک زما د قبر په مخ کې ما درود وایي په خوا کې زه اورم ومن صلی علی نائیا او چې څوک داسې ځای کې درود وایي چې دا لرې دی نو ابلغته ما ته دا رارسېږي فرشتې رارسېږي او بل حدیث ته ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغوني عن امتی السلام او چې په ما زما امت سلام یا درود شریف وایي نو هغه ما ته فرشتې رارسوي او ډېر عجیبه خبره تا بله وکړمه په یو حدیث شریف ګورې داسې راغلي دي دا هم ځان سره تاسو به په ذهن کې واچوئ چې درود شریف څوک ووایي او فرشتې ورته وړي نو هغه فرشته ورته څه وایي هغه ورته وایي وی نن فلانکي د فلانکي زوی په تا دومره درود شریف وایي نن فلانکي د فلانکي
زوی پتا دومره درود شریف ویلې د پلار نو زه اکثر د طالبانو خپلو ته وایم د درود شریف خو ډېرې فایدې خو چې هېڅ ثواب درته میلو نشي خو د دې درود شریف د برکت نه چې ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخکې واغېښتی شي د دې نه غټه فایده بله کوم حضور پاک به څونه خوشحاله شي چې ستا او ستا د پلار نوم د هغه مخکې واغېښتی شي نو ستا د پلار به روزانه درود شریف وی او هغه فرشتې به هغه درود شریف ما ته راوړل هغه حدیث چې ما تاسو ته وی د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه روایت دی د عمار ابن یاسر او دا روایت په معجم کبیر د طبرانی کې چې د ده نوم او د پلار نوم یې ما ته اخیستلی کېږي بهر کیف وی چې نن د ده درود په هغه ټیم راونه رسېده نو هغه فرشتې نه ما تپوس وکړو چې فلان ابن فلانکې د فلانکې زوی به په ما درود شریف وی نن خو د هغه درود رانل وی هغې راته ویې فرشتې چې هغه خو وفات شوی دی او تا ته محتاجه دی که ورسره مدد کولی شي هغه به د فلانکې ګناه کول او د هغې ګناه په شکل په وجه د هغه شکل به مسخ شوی دی بدل شوی ما د الله نه سوال وکړو الله دلته زه راورسول دې ځای ته راورسول او د پیغمبرو د ارواحو د پیغمبرو طاقت دا شته ولې حضور پاک په لاره ته وی اتلم موسی معراج ته چې تلم وی موسی علیه السلام ولید په قبر کې مست بیا لاړ او بیت المقدس ته ټول پیغمبران هلته جمع دي رسول الله مبارک ورته امامتي او بیا چې بر اسمانونو ته لاړل نو په اوو اسمانونو کې بیا د بعضې پیغمبرانو سره ملاقاتونه اوس خبره نشته دا خو د خدای قدرت او طاقت نو وی دا یې رالمه نو مدد مې وکړه درود شریف په برکت نو وی لاس یې راخته او حضور پاک نه دا خبرې وکړې او وی زه راویښ شم چې راویښ شمه چې د پلار د مخ نه مې څادر لرې کړ نو مخ یې واپس ټیک شوی مو د مخکې نه نور هم ښایسته شوی خلق رالل بیا د ما پلار ما سره قبر هم وکړنې او خښې کړ دا د چا د برکت نه دا د درود شریف د برکت دومره غټه فایده ده د مارونو په درود شریف نو درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وې نو تا ته فایده ده یو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دعا کوله حضور پاک هغه دعا واورېده نبی علیہ السلام ورته وفرمیل اے عبدالله صل علی د دې دعا نه پس په ما درود ووایه نو سل تعطا بیا سوال کوه خدای به درکړي د دې وجې نه علما لیکي چې کله هم ته دعا کې د دعا په اول کې هم په حضور پاک درود ووایه او د دعا په آخر کې هم په حضور پاک درود ووایه وایي درود شریف په برکت به خدای پاک ستا دعا قبوله کړي بیا د جمعې په ورځ باندې رسول خصوصي حدیث دی پکې چې د جمعې په ورځ باندې حافظ ابن قیم یو کتاب دی کتاب الروح هغې کې پوره تفصیل لیکلی او د هغه بل کتاب دی زاد المعاد هغې کې په څلورم جلد کې د جمعې باب وګوره نو پکې شته زه نن حوالې درته ځکه درته دا مې عادت نه نو کنه خو چې د درود شریف متعلق ستاسو ذهن کې یو پټې لږه دغه پیدا شي رغبت پیدا شي رسول الله مبارک فرمای چې د جمعې په ورځ باندې اکثروا علی صلاة یوم الجمعه د جمعې په ورځ په ما ډېر زیات درود ووایه د برکت ورځ ده نو په دې درود ډېر زیات ووایه او یو حدیث کې راځي دا هم تاسو ته وایم چې که د جمعې په ورځ باندې یو انسان په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایي د جمعې په ورځ باندې هغه حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه او پیغمبر مبارک نے نقل کی الصلاة علی نور علی الصراط الصلاة علی نور علی الصراط وی چې څوک درود شریف وی په قیامت پر ورځ به پل صراط باندې الله هغه ترنا پیدا کوي او بیا فرمائی حضور پاک ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرتان چې اتیا کرته څوک د جمعې پر درود شریف وایي
80 کرتا اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما دا اتیاو کالو گناهونه بوتا خدای دا جمعه پورت اتیا کرتا دیوی دا اتیاو کالو گناهونه با اللہ معاف کی دا امام سخاوی و کتاب دے قول بدیع القول البدیع باغی که دا حدیث موجود او دا دی درجم دا حسن دا مرتبه دا قیامت پرز باندې په مواهب لدنیا کې یو واقع بیا د تاواله ده مواهب لدنیا هغه کې دي د قیامت پرز یو سړی دا غي حساب کتاب وشي وندع الموازين القسط ليوم القيامه دا قیامت پرز به انصاف ته لګیدل دا ارچا نه کې بده بتللی کی د یو سړي نیکه بده به اوتللی شي داغه نیکه به سپکی شي او ګناهونه به درانه شي او د الله تر طرف نه به اعلان وشي چې دا سړی د دوزخ ته روان کړي ها تاسو پتیو کې تا سره ما څه زیاتې کړې دي وینا زما فرشتو چې دا کوم ګناهونه لیکلي دي نو استما د فرشتو په تاسو ظلم کړی دی وینا الک عذرا سو عذر دی راته وایا ابو الله سو عذر بس ما گناهونه کړی دی ډیر دی نه کې کمی بالکل عذر نکتا ما ظلم کړی دام تو نه تام الله ظلم نه ما فرشتو کړی نه بس الله به حکم کې دوزخ ته یہ دوزخ ته کلا روان کی سیب آدم علیہ السلام بدا اللہ دا عرش دا سوری لاندے والا او دا کجورو دا پانو پشان شنے جامع بیچو اب آوازو کی حضور پاک تا یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا یو امتی روان کرے دے دوزخ تا راشکی بشکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتو تا آوازو کی اذا سڑے ادھر فرشتے بولتا ہوئی استا قرآن کے دن دلا دے کہ علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تا خستاج پانچے کم قرآن نازل دے غی کی دی کہ پا دوزخ سے کمی فرشتے مقرر دی نو دا خدای دا حکم نافرمانی نشی کوئی چی اللہ و تصوی ابا کئی نو منگ تخوا اللہ وی چی وی بوئے دا نو منگ سنگ ادرو کتا خامخا دی پا منگ ادرو الوانی نو اللہ تا نو رسول اللہ مبارک پزر سجدے دلار شي او اللہ تا بسوال کو چی یا اللہ دا ما یو امتی روان دے دوزخ پر دے لگی نیکے ما سرے دا واپس اللہ با فرشتو تا بھی واپس ہے کہ را واپس ہے کی نو رسول اللہ مبارک باغا لگ تا ویراشا یا اللہ دا سر دوبارہ حسابو کا اللہ با حکم کی دوبارہ ہو یو رکوٹے غندے کا غزبائی نبی علیہ السلام با اغا سڑی لول والا داوتا دا پوٹے کا پوٹے کاغذ دے زما کو بلاک گناہونا دے انہیں کہ میرے رکمی دی حضور پاک بہتو فرمائی دا پوٹے کاغذ دیتا لڑ واپس پر آئے سراشی اگر کاغذ بولا دا نیکو پاتلکے واچو نیکے بدرنی شی گناہ بس پکے وقتی پیلان دا دوزخ کڑیو اس بیلان دا جنت دی فلان کی زوی دی جنت تروان دا سڑی برامن لکی حضور پاک تسو کے پرچہ کے سوئی ماؤں پی جاندے اب وہ توی دستا پیغمبر اگا پیغمبر کہ تا زلی دل نوم او نالی دل دے پا ما ایمان رو لگو اے نمارو خدا قسم یوزل حضور پاک او فرمائے وددت لو انی رأیتو اخوانی کوئی دام ارمان دے کدا خپل رونا میولی دل دا میں پڑا ارمان جی خپل رونا میں اولی دل صحابہ و طوی ولی مستا رونا نہیں ہو کیا ارمان کے حضور پاک او فرمائل انتم اصحابی تاسخ میں مرگری ہے رونا اخوانی رونا زما اغدی چرا پیدام لا ندی را غلم ندی زیلی دل بامنیم رستو با پیدا کی گی او نالی دل با پما ایمان رو نو زما رونو مونتا حضور پاک خپل رونو ویلی دل نو صحابه ورته وی د الله رسوله مونږ خو به پیژنې د قیامت پر ورځ ځکه دلته راسره خوا کړو هغوی به څنګه پیژنې وی هم غر محجلون من آثار الوضوء وی دا اودس ته وجې دا اودس د اندامونو نه به د دې رڼاګانې کېږي په هغې به پیژنې
نو رسول الله مبارک بدغه او تی ته څوک کې دا کاغذ کې څوک وې زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا لیدلی نوم او نالیدلی دی په ما باندې ایمان راوړلی او دا پرچا هغه درود شریف و چې تا په ما ویلي دې ورځې له مې درته ساتلی نو د هر چا سره به دا نه کېږي د نورو هغه به مخکې تللی کېږي خو د دې یو کس سره بعضې کسانو سره څه داسې ناشنا معاملې د قیامت په ورځ کېږي دې دپاره چې د درود شریف فضیلت او د هغې قدر الله پاک ښکاره کړي بهر کې په شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه یو کتاب مدارج النبوه کې هغه یو عجیبه خبره لیکلې مشهوره ده لیکن حواله مې درته نه نقول چې کله وي په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلی کېده دا یو عجیبه خبره او دا ملا لقاري په مرقات کې هم لیکلې ده د درود په باب چې کله د آدم علیه السلام او مفسرین هم لیکلې ده بعضو خو ما ته هغه حوالې یادې نه چې کله د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلی کېدله نو الله پاک حوا چې خو چې کله دی آدم علیه السلام خدای وده کړ نو د دې کسې پختې ده بره دا نه هغه راوویستلو حضرت حوا ته جوړه او ډېره ښکلې خښته وه چې دی څنګه دا او خوب نه راپاڅېده نو هغه قلبي او فطري میلان د انسان ښځې ته یي هغه معمولي غوندې میلان راغی نو الله وی صبر وکړه نکاح درته تړي نو نکاح ولا الله تړله نو وی مهر به ورکې آدم علیه السلام ته الله مهر څه شی دی بس یو شی به داسې کې چې د هغې فایده تا ته مي او دې ته مي نو دا حدیث دی چې ما درته وی شیخ عبدالحق چې کوم نقل کړی وی مهر یې دا دی چې ستا یو نوسې به پیدا کېږي به اخري پیغمبر یې ستا په نوسو کې په هغه درود شریف ووایه دی مهر یعنی د آدم علیه السلام او د هغه د بیبي چې کوم مهر دی او الله والا په خپله نکاح تړلې ده هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف نو زمارونو دا به که خیري انشاءالله العزیز درود شریف به که خیري ټول ملګري چې څومره یې د نن نه پس په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف په وایه یو حدیث کې بل ځای کې راځي من صلی علی واحدة چا چې یو ځل په حضور پاک فرمایي په ما درود وي صلی الله علیه 10 صلوات لس خاص رحمتونه به په دې انسان الله نازل کړي وحتى الله عنه 10 خطیئات لس غټ غټ ګناهونه دا به خدای لري کړي او ورفع له 10 درجات لس ولا خدای په جنت کې مقامات او مرتبه نو ټول مرګري کې څومره درود شریف به که خیري وایي ګوره منځ کې اخري کې درود شریف په نبي کریم صلی الله علیه وسلم بانګ چې دی چې ته بانګ ووایې سوې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دام یو درود دی او رسول الله مبارک فرمایي چې چا د بانګ نه پس دغه درود ووایي وی د قیامت پر ورځ زما سفارش د دې انسان دپاره واجب شو جومات ته داخلېږې نو ته به خیخ په وردن نه کې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او درود به ووایي بسم الله والصلاة والسلام یا والصلاة یوازې ویلی شي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم وخت د جومات نه بار وځې نو ګس صحفه به وباسې خی به وروستو کې او بیا به وې اللهم انی اسألک من فضلک او بیا به درود ووایې بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم او په بل روایت کې دی والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم یو صحابي د حضور پاک په مخ کې نفل وکړل او د نفل نه پسې دعا کوله او چې دعا یې وکړه لاس یې چت کړ نو رسول الله مبارک اواز وکړ یا ایها المصلي عجلتا تلوار دې وکړه صبر کوه وی د الله رسول ولې دعا کوم وی درود شریف په ما ووایه په ما درود شریف ووایه نو په مخلاص راکاږه دعا به د خدای پاک قبلوي
چې څومره دوستان یې که خیر انشاءالله درود شریف به وایې ښه مخکې به هم تاسو وایئ خو د نن نه پسې خامخا شروع کړئ کوشش وکړئ چې د ورځې یو 200 کرته درود شریف ووایئ په ټولو کې بهترین او ښه درود شریف هغه دا درود ابراهیمي دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد په کتاب الانبیاء د بخاری کې په دې الفاظ نور کې الفاظ مخکې رستو شته او په دې الفاظ دا وایي او دا اللهم بارک بل درود دی که دواړه چوي نو دوه درود او کدا نوې او صرف دونه دی چې اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد دام درود کدا سے وی چې صلی الله علی النبی الامي دام د پیغمبر مبارک نه ثابت وصلى الله على النبي الامي یا اللهم صل على النبي الامي ډېر څونه مختصر نو دام په پیغمبر مبارک درود شریف او بس اخیری یو ټکی ادا یو بهترین د درود فایده ادا ده چې الا ان اولى الناس بيوم القيامه اقربهم علي الصلاه اکثرهم علي صلاه د قیامت ورځ خطرناک ده مونږ یریږو چې څه به کېږي نو وایي چې څوک په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ به ما ته ډېر نږدې نو خبر هم دغه ده چې حضور پاک ته د قیامت پر ورځ ته ډېر نږدې شوې او د درود شریف د برکت نه نو بیړه دې پار ده که نه الله دې موږ د درود شریف ته وینا توفیق راکړي ښه یو خبره مې شاعره شوه ضروري غوندې خبره ادا ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کول خبره یاده راکړه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تلې نه شو دا به څه او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړه الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېد نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغې وي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرام دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج دی دغه رزیل نو نن هغه هم وایي د پاکستان شکریا ده او د پاکستان د وزیر اعظم او د دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او یې خبره نور هم جوړېدو واله دی زم پاکستان ته را روان نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت کوو چې خو ډېر پلیت قدم دی نو بهر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم دی چې دیږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نه چې خدایا ولې چې زموږ د ملک اوچت شي وځلېږي نو ته به هم ځلېږې موږ به هم ځلېږي خدای دې زموږ د ملک وځلې نور دې هم خدای